بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو دا نننې وظیفه ډیره حیران کنه وظیفه ده. دا د الله جل شانه د یو اسم مبارک یو خاص وظیفه او عمل دی. دومره پر تاثیر او دومره طاقتور عمل او وظیفه ده چې ان شاء الله تعالی دستاسو څه قسمه حاجت وي، دستاسو څه قسمه تمنا وي، دستاسو څه قسمه مقصد وي، یا سم مشکل او پریشانه کې تاسو راګیر شوي، دستاسو یو کار دی په هغه کې بندش دی، په هغه کې رکاوټ دی، ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل و کرم سره به دستاسو دغه حاجتونه، دغه تمناګانې او دغه جایز تمام خواهشات د الله جل شانه پوره کړي. دغه مشکلات او دغه پریشانه، دغه رکاوټونه او دغه بندشونه کدا د زندګۍ کوم حصے سره هم تعلق ساتي، الله جل شانه به دستاسو دغه تمام رکاوټونه او بندشونه ختم کړي. زما عزتمندو د دې وظیفې ډېر حیران کن برکات دي. کله په ژوند کې تاسو ته صدا سه حالات مخې ته راشي نو صرف یو ځل تاسو دا وظیفه لازما ازماو کړئ. زما عزتمندو په ژوند کې د انسان ته هر قسمه مختلف حالات راتللی شي. کله دا انسان په مشکلاتو کې راګیر شي، نو کله په پریشانو کې راګیر شي، کله ذهني ټینشن کې مبتلا شي، نو کله ډیپریشن کې راګیر شي، او کله ورته په دې ژوندۍ کې یو داسې حاجت راپیښ شي چې دی ورته حیران شي چې اوس به زه څه کومه. مختلف قسمه حربې د دې لپاره استعمالي، لیکن څه فایده ورته نه ملاويږي. قسمه قسم کوششونه کوي لیکن حاجتونه نه پوره کیږي. نو زما عزتمندو دا اختیاري تدابیر دي، اختیاري تدابیر به هم کې، کوشش به هم کې، خو دې سره به د الله جل شانه نه دعاګانې هم غواړي او سوالونه به هم کې، ځکه چې دا د مسلمان شان دی چې الله جل شانه ته په هر حالت کې متوجي کیږي. نو زما عزتمندو اسباب به استعمالو، لیکن مسبب الاسباب باندې به زمونږ استاسو عقیده مضبوطه وي چې الله جل شانه به ان شاء الله تعالی زما ضرور دا کار کوي. زما عزتمندو دا نن چې کومه وظیفه ز تاسو ته بیانوم دا ډیره پر تاثیر وظیفه ده. دا د الله جل شانه د یو اسم مبارک وظیفه ده او دې سره صرف او صرف 2 رکعات نفل کول دي. دا داسې طاقتور عمل دی چې کله هم تاسو داسې حالات مخې ته راشي، سم مشکل او پریشانه کې راګیر شي، نو صرف یو ځل تاسو د ازمایش کوي، دا عمل کوي، د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه وساتئ، پورا توجه دیان سره تاسو د وظیفو کې، نو بیا تاسو خپل ژوندۍ ته ګورئ، تاسو ورته حیران پاتې شئ چې یاره زما د حاجت څنګه پوره شو، زما د مشکل څنګه آسان شو، زما د رکاوټ څنګه ختم شو، زما د پریشانی څنګه ختم شوله. زما عزتمندو د دې وظیفې ډیر زیات آسان ترتیب او طریقې کار دی. او زما عزتمند اور اعظم وظیفه طرف ته او عمل طرف له کچره زما چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نو ویني برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ، سلیکټ الی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. زما عزتمند او زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې پشان نور خل الفاظ منشن کوي ولیکي، د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نو ډېر خل وظیف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د ټولو نه پیله اول به تاسو صحیح طریقې سره 10 شردامو کوي، بیا به تاسو 2 رکعات نفل صلات حاجتو کوي. کچره مکروه ټیم نیوي، مکروه ټیم د سحر اذانو نه تر نور خطو پورې، دغه رنګ د غرمې په ټیم کې، د مازیګر نه ماخامه پورې دې ټیم کې تاسو دا عمل نشئ کولای. د دې نه علاوه چې سټیم هم وي نو تاسو په 2 رکعات نفل صلات حاجت نفل نیت په تاسو وتړئ. پړم باندې رکعات کې ولد ضالین امین چې کله تاسو ولستلو نو صرف یو پیره به تاسو آیت الکرسی اول ولای.
زما عزتمندو آیت الکرسی ډیر عظیم الشان آیات مبارکه ده. پدې کې د الله جل شانه د خدای توبه پټ رازونه پراته دي. زما عزتمندو په دویم رکعت کې و بیا تاسو ولد ضالین امین پورې قل هو الله احد یعنی سورۃ الاخلاص ولولئ چې پدې کې د الله جل شانه د توحید او وحدانیت ذکر ده. کله چې زما عزتمندو دو رکعات نفل مکمل کړ نو بیا و پیری درود شریف تاسو ولولئ. کله چې تاسو دو رکعات نفل وکړو نو بیا به یو اوږده ساه راکاږئ او په یو ساه باندې به تاسو د الله جل شانه د اسم مبارکه یا هادیو یا هادیو یا هادیو چې څومره تاسو لوستلی شئ په یو ساه کې هغه به تاسو ولولئ. د دې لپاره څه خاص تعداد مقرر نشته. بیا به تاسو ساه واخلئ او بیا به سجدې ته لاړ شئ. په سجده کې به د خپل پریشانۍ د حل کېدو لپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ستاسو سم مشکل دی څه پریشانی ده الله جل شانه ته به وړاندې کړئ. ځکه چې زما عزتمندو د سجدې په حالت کې انسان الله جل شانه ته ډیر زیات ور قریب کیږي او نږدې کیږي او دا حد درجه عاجزي ده. چې دستا پزړه باندې څه تمنا وي څه مقصد او څه خواهش وي دا څه معامله وي څه مسله درته راپېښه وي د الله جل شانه په دربار عالیه کې په سجده کې پیش کې ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه د ستاسو مدد کوي. کله چې تاسو په سجده کې دعاګانې وغوښتلې نو بیا به د سجدې نه سر اوچت کې او بیا به 7 مرتبه و پیرې به تاسو درود شریف ولولئ. ان شاء الله تعالی چې هر قسمه حاجت مو وي الله جل شانه به درته پوره کړي. مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختم کړي. زما عزتمندو دا ډیر طاقتور او مثالی عمل دی. ډیر عالی شان عمل او خاص وظیفه ده. ډیر مجرب عمل دی. په خپل ژوندۍ کې صرف یو پر تاسو دا ازمو کوي. د دې دومره برکات او اثرات دي چې تاسو ورته خیرانه پاتې شي کله چې په خپل باندې تاسو د وظیفه د عمل کوي. لهدا زما عزتمند په خپل هم د عمل او د وظیفه کوي. خپل ورونو دوستانو سره هم د صدقې جاری پنیت سره شیر کوي. ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي. دلوي الله په امان.